د حضور پاک لوی شان ذکر کړی د دې مقصد څه دی؟ مقصد یې دا دی چې د بندګانو په زړونو کې د حضور پاک عظمت پیدا شي، لویي، او دا فطري تقاضا ده چې د چا عظمت او بلغیي د چا په مخ کې پیدا شي نو هغه سره مینه پیدا شي، او چې مینه د چا سره پیدا شوه نو بیا به د هغه شکل، د هغه جامه، د هغه اخلاق او د هغه کردار هم خوښي، د هغه تابعداري پکې. نو د حضور پاک د لوی شان د بیان مقصد دا شو چې زموږ مینه پیدا شي، او د مینې مقصد د نبی علیہ السلام تابعداري ده. حضور پاک پخپله فرمایي چې ترڅو یو انسان ته زه د خپل پلار نه او د خپل اولاد نه او د ټول انسانیت نه زیات خوښ نشم تر هغې پورې دی مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان به هله مسلماني چې د ده په زړه کې د خپل مور او پلار او بچو د هر چا نه د نبي علیه السلام سره زیاته مینه دی نښه ده. یو موقع کې حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سره ناست دی، د محبت بیان شروع دی. حضرت عمر وی دا اللہ رسول زما تا سره د هر چا نه زیاته مینه ده، خو یو ګورې د ځان نه مې د سره مینه زیاته نشته، ځان مې ډېر خوښ دی. نبی علیہ السلام وی کلا عمر داسې نشي کېدی. حضرت عمر چې سوچ وکړ وی صاحب غلط خطا شوی وما، زما د خپل ځان نه م تا سره زیاته مینه ده. دا خو سړي ته هسې ظاهري ځان خوږ ښکاري، لیکن چې په حقیقت کې سړی سوچ وکړي نو صحابه به د نبي علیه السلام نه په دې خپلو سینو غشي راتمبول، او په دې خپلو لاسونو به د نبي علیه السلام نه غشي تمبول، او چې دا صحابو به سرونه قربانول، دا د پیغمبر علیه السلام په حکم. خدای خو هغوی نه لیدلی، یا اوس چې څوک د الله په لار کې سر قربانوي او مال ورکوي نو مونږ خو خدای نه دی لیدلی، مونږ ته خو د هر څه نبي علیه السلام ویلی دي. چې سوچ یې وکړه چې واقعي مونږ خو خپل سر قربانه و حضور پاک بچ کو، او د هغه په حکم خو مونږ مال، بچي، اولاد، سر هر څه نه تیر یو. پته ولګېده چې زمونږ مینه محبت دا د نبي علیه السلام سره د خپل ځان نه زیات دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تاسو ته ما ویلو چې دی په لومبیو مسلمانانو کې و، چې کله د مسلمانانو تعداد یو کم څلوېښتو ته ورسېد، د نبي علیه السلام ته یو سوال وکړه، وی صاحب اوس خو مونږ لږ ګڼ شو، یو کم څلوېښت کسان شو، نو د دې ایمان دا اواز د کافرو د ډلې په دا میانس کې ونه کم؟ وی نه ابوبکر ما ته لا دا حکم د خدای نه دی شوی. وی صاحب اجازت راکا، نور صبرېدی نشم او ټینګېدی نشم، او زړه مې غواړي چې د بیت الله د خوا کې د توحید د اعلان وکړم، د الله د یووالي. چې دې کلک شو نو حضور پاک ورسره په خپله سره د ملګرو لاړ، نو د بیت الله په خوا کې لومبۍ خطبه د توحید ده ووی. دا د اسلام لومبۍ خطبه ده چې د الله په یووالي مشتمله ده، چې خدای یو دی، د دې خبرې ګوی کوم چې الله یو دی او شریک نه لري. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی. دا هغه ورځ به چې په دې ورځ حضرت حمزه رضی الله عنه مسلمان شوی دی، او د دې ورځې نه درې ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مسلمان شوی دی. خو چې ابوبکر دا لومبۍ خطبه ووی او د الله د یووالي او د پیغمبر علیه السلام د پیغمبرۍ او د رسالت ګوی یې ورکړه نو کافر پرې راغونډ شو. ویې واو دومره یې ووو چې د مخ نه او د پوزې د هډوکې مات کوله، او د وجود نه دا وینې بیګې بېهوشه پرېوت. صحابه خواره واره شو،
دا حضرت ابو بکر چکم قومو بنو تیب خبر شو اگوی تور پلاس رالل ادریدل عربو کی قومیت دیر سخت شیره دا قومی پا سر بانده قوم پورا ادریگی وی زمان دا قوم سڑی تاسو ولی والے دے دار چا خپل دین دے خپل مذہب دے خپل اسلام دے دام ولی والے دے دا دے با من بدل اخلو پریدونا او عطبہ پا دے کے پیش پیشو دیر حرامی توپ پا کے عطبہ کڑیو وی عطق دی مرشو ابو بکر من بدا عطبہ نردی بدل اخلو دا مکیل وی سردار دی بے ہوشا یاوڑو کورتا لگیا دے اوبا پیڑی خلق دارو ورڑی دے بے ہوشا دے او خلق تے گیر چا پیرتاو دے او قوم قبیلے دیر زیادہ غصہ دا کہ دے مازیگر ما خام طول روز بے ہوشے کے تیر اکلا او پا ہوش کے راگے نو خلق راغون شو چالے مبارک شے مبارک ہے او باللہ ورکلے چے ابو بکر خو پا ہوش کے راگے نو لنبی تپوس دا نبی علیہ السلام کئی وی دا پیغمبر علیہ السلام سحال دے کم خلق تے گیر چا پیرا دا قوم خلق دے اغی ملامتکو ملمون سار نما خام کورستان گیر چا پیرا تویو حکیمان ام دل راوستلو بدر باندیانو او دا دی پیغمبر دا مخ خود دون والو خولد قوم خی کافرو او منستا پا مخ توری راواغشت جستا بدل باخلو نو بیا چی دی خستر گیو قروری دا غا پیغمبر نو مخلی بلکار دی نشتا نو خلق تی خوارشو مور والا رالا نرم خوراک الوے والا پا خکلا نرم خوراک ویہاں بچے ٹولا روز دی تند و نار و بے ہوشے کے تے رکلا داو بدی و دا الوا میں دل پخکڑے داو خرا وی مور دا نبی علیہ السلام حال راتا ہوا وی عزت اس خبر ما تسپت لگی وی قسم دا چی ترزو دا حضور پاک دا حال نا نیم خبر کدیو بولا میں خلے اوڑو دا الوا میں خلے ترانیز دیکھلا ما دا خپل محبوب پیغمبر حال ہوا چی نبی علیہ السلام پس حال کی من سا خبر مور تبے ام الخیر وی من سا خبر وی خدا سیو کہ دا حضرت عمر خور دا ام جمیل وی دا غینا تپوسو کے برطالو مور بیام موری غریبا بچے ٹولو رت پا بے ہوشے کی وینتے بیگی پوزا ماتا دا مخ نوینے بیگی خوراک اوبر نس کی لالا موری دا حضرت عمر خور کرا ام جمیل کرا ام جمیل وی تا تا پتر چی زما زوینن دیر والے شوی دے زخمی دے چور چور وینتے بیگی او اگوی چی ام جمیل نا تپوسو کے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سحال دے ام جمیل غریب خو یریدا پٹر مسلمان وا اگوی کم محمد زخوی نا پیجن کم ابو بکر ما تا خستاز وی ننی معلوم ابو بکر بل سوک بید تخولی وینا ام تیرا تخول ننوی زا ابو بکر نا پیجن ما تا دا بل سڑی معلوم یروی چی تا دونا فریادو کچی بچے میں زخمی زخمی دے اور ایک حضرت سرزم خیر لستاد آزوی بلگوی ام جمیل و سرارانا و چرال حضرت ابو بکر تے و قتل دا خون مسلمان و پتا ابو بکر یو بلخوی پی جندل نو تا پر چگو چگو پا جلا شوا او کافر تے خیرے شروع کرے دیدی خودے حلاک کی دمرا ظلمی دا سرک کرے دے ابو بکر ورتے ام جمیل جالا ما تا دا حضور پاک حال واجی نبی علیہ السلام پس حال کی وی دا مور دے والا دا کنا وی خیر دے مور نبی میں یارے گا الوایا وی خواہ نبی علیہ السلام روغ دے ٹک دے او پیغمبر علیہ السلام دا دار ارقم کے دے دار ارقم پکور کے دے مور ہوتے ویزا بچے اس خود لگی و بوس کا نوڑے ڈوڑے خو خرکنا دا الوا خو خرکنا وی مور ترسو چی میں حضور پاک نیلی دلی قسم دکم دا اوبم دے خلی لیا اس نو دا پلارا چی دے خو بیا دشمنان دی سوک دی گیر نکی نو صبرو کا چی کل شپلگا تیارشوا نو چتے کروانے کر حضور پاک لے بوت دار ارقم تا چی وردن نشو نبی علیہ السلام دا دی حال تاو قتل او دیوینو تاو قتل نو دی پیغمبر علیہ السلام تاور ترغالا و تا حضور پاک دیتا دیر یو بلتاو جلن دیر یو جلن ابو بکر ورطا سوئی ویدہ اللہ رسول مجانا زما پا درد و پا تکلیف غم جن کے گا ما زما دی قسم پا خدای وی چی تمیولی دلم یخشو باس
غم لار دل ختم شو دا محبت دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مینہ و دا حضور پاک سر دیتا محبت وی یوزل نبی علیہ السلام او فرمائل وی دریسی دون زما خوخ دی طبعی انسان طبعی شیخ خوخی کل یوم خوشبو خوخ یوم منس خوخ دی دا ظل یخوالی میں پمانزکی دی یو خوشبو میں خوخ دا یو یخوالی او یوم نیک او صالح جنتی خزا خوخ حضرت ابوبکر صدیق زر ور پاسے دا ویدا اللہ رسول زمان دریسی دون خوخ دی ستام دری خوخ دی زمان دری سیدون خوخ دی دا اللہ رسول یوم استام مخ خوخ دی استا دی مخت نیغ نیغ گورم پدی ری خوشحالیگم دا می خوخ دا دویم می سا خوخ دی دویم می دا خوخ دی دا اللہ رسول چی زد تنوی مو زما جیب کے لاس منڈے او زما دا جیب نا شیخ لے دا می خوخ دا او درم میں دا خوخه دا چې زما لور ستا په نکاح کې دا درې څیزونه مې خوښ یو ځل یې وفرمایل حضرت ابوبکر صدیق وی زما په زړه کې یو ارمان دی ارمان که دا مې خدای پوره کړ بیبي ورته وی څه ارمان دی وی دویم چې ما دا خپل مال ټول په نبي علیه السلام ولګولی خو چې زه مال نبي علیه السلام له ورکوم زما لاس به بری د هغې لاس به ښکتی چې څوک چاله شی ورکوي د ورکوون کې لاس اوچتې او د اخیستون کې لاس ښکتی نو که زه شی ورکوم زما لاس به بری او د نبی علیه السلام لاس ښکته دی نو دا د پیغمبر علیه السلام شان سره مناسبه نه ده بیادبي ده افسوس چې زما جیب حضور پاک داسې وګڼي لکه خپل جیب او چې کله څه ته ضرورت شي چې ما نه رو تپوس نه کوي زما د جیب نه سره وباسي ویې لګوي دې ته محبت ومې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل وفات شو فصحابو لوی حیبت را حضرت انس وی داسی حالت پیخ شو لکا چی غرد منقصر را پروتی مسجد نبوی دا جلان چغی دی او دا مدینه داسی کوسا نشتا چی معشومان او خزی والاو لوی پکی پشور ندی پچغو ندی دیتا حالت اور اسے حضرت عمر دماغو دانگل بالکل دماغو کار نکو تور الاس کی واغشتا اور آغی پا منبر دا نبی علیہ السلام کیناستا او اعلانیو کو وی منافقان وی کہ نبی علیہ السلام وفات شوی دی دا منافقان پراپیگنڈی کئی وی کدا چانا میں ووری دل چی نبی علیہ السلام وفات تے پا دی تور بتے سروا اخو نو وفات کیگی اخو تلے دے دا اللہ راز لا لکہ سنچ موسیٰ علیہ السلام کوہی تور تا اللہ دا راز دا پارا تلے دا غرنگی نبی علیہ السلام ہم دا اللہ دا راز دا پارا تلے دے واپس برازی او چے کم منافقان وی چے نبی علیہ السلام وفات تے زمان پا دی تورا بداغی دا سرون وی گورا بالکل دماغو کار پر خدے حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش اپروت بے ہوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گونگے دے خلینا خبر نخیج بالکل چاڑا دے کئی لگا چاڑا گانو کشان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دا کلی نبارو دا پیغمبر علیہ السلام پہ اجازت تلیو آراغی اگر خود استقامت ورکڑ سنچ راغی تپوسیو کو نبی علیہ السلام سنگر سحالت تے صحابہ ویسے منگ نشویلی عمر نا یریگو وینا اللہ توائی ویسیب عمر وی که چاوی چی نبی علیہ السلام وفات تے نو پتورت سر واب خلق یریدر بس نیغ دا خلق پدا مینس کے ورننوت او دا پیغمبر علیہ السلام کوٹے مبارکی تورا کم که چی حضور پاک مبارک موجودو دا حضرت عائشی دا دا لور کھورو چی ورغی حضور پاکی وکتا پویشو پہ پا نبی علیہ السلام او پیور پریوتو پا دی تندی باندی خکل کر وا خلیلا وا صفیہ اے زما دوستا اے زما محبوب پیغمبر دا اللہ خالص دوستا تبت حی و میتا پا جن سخ کلے او پا مرک سخشتے سخ کلے
په جون څخه شته وي او په مرګ څخه شته وي او نبی علیہ السلام په دې تندي باندې ښکل کا او فورا روته او مهر نبوت یې ولا وکړه هغه مهر نبوت چې د دوه لوړو په منځ کې وغه نو بیا واپس راووت او چې واپس څنګه راووته حضرت عمر ته منبر نه کوز شه وینه کوزیږي نو فورا اخو درې خلک ورته راغون شو او دا آیت وی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل نبی علیہ السلام د خدای رسول دی داغه نه مخکې ډېر پیغمبران تیر شوي دي افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم کدی وفات شو یا شهید شو دا قرآن آیت دی نو تاسو به واپس اسلام به پرېږدئ کفر ته به واپس دی ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین بس خلق پوه شو نبی علیہ السلام وفات شو یو غوغا جوړه شو یو غوبل جوړ شو دومره غوغا غوبل خلکو کې جوړ شو چې د چا په پلار او مرګ دا غوغا نه ده کړې دا محبت و په جنگ احد کې د احد په جنگ کې حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سخت شیشناکو لنده به راخکاو اغا لنده په شیش برابر لګیدا نو نبی علیہ السلام خوا کې وسره ولاړو نو چې دا بغشي وشته نو پیغمبر علیہ السلام داسې ورته کتل او ورته سوی پیدا الله رسوله زما شاته ودرېږه د چې غشي ولم نو دشمن ما ولي نو اسنه ته پیونه لګي نحری دون نحرک زما سینه ستانه مخ کی که پتا غش راځي نو زما سینه به پی لګي وجه ته بچ هغه محبت او مینه نو نبی علیہ السلام مبارک داغه مینه جواب پسنګ انداز ورکړ چې دا کله غشي وشتا نو پیغمبر علیہ السلام به ول आवाज ورکړ ارمی یا سعد فداک ابي و امي اے سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان پیغمبر علیہ السلام متوی دا مینه انجام دی داسې معاشره پیغمبر علیہ السلام جوړه صحابت داسې قربانې دل چې دا غي مثال نشته یو ځل حجامت او په اخکر کې وینو باسي دا اخکر وینې استلدا حضرت عبدالله ابن زبیر له اخکر ورکا وی ورشه دا چې تا خوا پټه کړه عبدالله ابن زبیر چې بار وته هغه اخکر یې خوله کې ورواړه او غوینې اوس کړ چې واپس راغی نبی علیہ السلام ته تاسو کو وی عبدالله هغه وینې دې پټه کړه چرته وی اوسه وی کوم ځای دې پټه کړه نو خېټه ته ګوتونه الله رسول استا وین استا د وجود یو ذره ابز په لختو کې غرضم ابو دلته غرضم دلته مې پټه کړه نبی علیہ السلام دا ورته نو چې دا دی ولې کول څه فرمایل وی هغه وجود چې زما وینه پکې شاملې د جهنم اور په حرام دا محبت د نبی علیہ السلام په احد کې یو وخت کې کافران صحابه د پیغمبر علیہ السلام سره یو اجتهادي غلطی رااله بس کافر لگی شو بس یو حمله کې کامیاب شو اور صحابه به شهیدان شو په مدینه کې خزو ته پته ولګیدل یو خزه په منډه منډه را روانه ده چې څنګه مخامخ را ورسېده پیغمبر علیہ السلام لا نو فورا تپوس د نبی علیہ السلام کو په د پیغمبر علیہ السلام صحابه چا وته هغه پرې د پلار دې مر شو شهید دی حال تر هغه پلار پروت ته شهید دی وی ما پلار میں پرے دے نبی علیہ السلام را تخائے حضور پاک کم جائے کے دے چرا مخیو چاوت ہے خاون دے شہید شو آگا دے پروت تے وی خاون پرے دے نبی علیہ السلام خایا چرا مخیو چو ویرور دے شہید دے آگا دے پروت تے ویرور پرے دے پیغمبر علیہ السلام مخائے ما بال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویزوے دے شہید دے آگا دے پروت تے پلار شہید خاون شهید رور شهید او زوی شهید وی دا پریده ما دا پیغمبر علیہ السلام مخواه لکه دا یو پراپیگنده شوی چې نبی علیہ السلام شهید شوی شیطان یو چغه والی وی ما تا خپل خپل پیغمبر مخواه
چې نبی علیہ السلام له سنگ راغی او پیغمبر علیہ السلام ته مخامخ ودرېدله وی دا الله رسوله چې ته مې ولیدې غمونه خطا خاون شهید رور شهید زوی پلار څلور جنازې چې ته مې ولیدې ټول غمونه شاته شو هېڅ پروا نشته دا هغه مینه محبت حضرت زید ابن حارثه رضی الله عنه معشوم چا تختولی پخوا دا رواج دیر زیادو معشوم بے او تختو چا خرص بے کر غلام بشو دیو مالدار کورنے سے تعلقو خشتالکو خکولی خوبصورتا پیسے بے ریر کولی چا دا مو پلانو تختو خرص کر اگر پا بل چا خرص کر اگر پا بل خرص کر اگر پا بل خرص کر حتی کہ حکیم ابن حزام واغشتو او دا نبی علیہ السلام مبارک چه کم مشر بی بی دا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حقیقت و بخ دا پیغمبر علیہ السلام ریگی لرا مور بے جڑل پلار بے جڑل چه نور براو خط یرا چه دا ما پا بچی بدا نور لگی و کبا نلگی چه باران بشو یرا چه دا ما بچی بدی وقت که دا باران لاندی و کبا نی که زلزل بشو یرا چې زما بچی باندې بدا طوفان او ظلم یو کبنی یرا افسوس چې زما بچی بچی د غرر غړې دلی مړ بې ک پنر مزمکه بکې بمړي او ک دریاب کې بمړي او پلار به امدا چغې والے امورم او مور به بار لاړه او د سر وخته به استل او پلار به امجړ د دې علاقې نه سخلق حج راغلیو دا زید ابن حارثه اولی شکمن شوپے تپوس هیتے وکو الکستا سنم دیوی زمان زید ویتا دا حارثه زوی خونه ویم تا پس امور و پلار پا جڑا قتل شو پا باد و باران کے در پس پا بیابانونو گردی تو چا سر دلتے نو دا نبی علیہ السلام نو میں واغی زاغ سر غلام دا قافلہ چه واپس لارا پلار تے والا مبارک شه تاسو هغه زوی مونږ پیدا کړ کم لري په مکه کې د فلان کې سړی سره پلار ډېر مال را واغشته ترې شو پلار شو او بلا مال او دولت را واغشته چې دا به مونږ لاړ شو او دا دې به په بیا والو او خپل کور ته به راول چې رالل د پیغمبر علیه السلام تاسو چا وته حضور پاک ته چې راغی نبی علیه السلام سره کېناستل دا اللہ رسولہ نبی علیہ السلام تراول صفتون شروع کړل تاسو بنو هاشم ډیر ښه خلک دي ستای که عبد المطلب ډیر ښه سړی او ډیر خدمت دا جانو کو او تاسو ډیر ښه خلک یې په صفتونو سر شو نبی علیہ السلام وتی مقصد هم څه دیرونو څه چل دی زما صفتونه کوي بے صاحب زمونږ یو بچی دی اچھا مونږ نه تختو لري او تاسو سره دی او زیدی نوم دی مونږ هغه پسې راغلي او مور یې ورپسې جاړي او چغې وایي او زمونږ ډېر خوښ بچی دی څومره پیسې چې ته غواړې مونږ درکوو خو مونږ له خپل بچی راکړه حضور پاک ورته فرمایل وي بس دغه مقصد دی وی دا خوښه خبر ده پیسې جیب کې واچوي زه به ورسره غواړم که تاسو سره ته بې پیسو ستاسو دی بوځئ خو ګوره که د سره ته نه نو په زور به نه بوځئ مونږ بنو هاشم هغه قوم یو چې زمونږ نه څوک ځي نه نو په زور یې نه شړو که په دې را سره فیصله کوې نو ټیک تا که ته بې پیسو ستاسو که نه ته په زور به نه بوځئ په جړه به نه بوځئ بس هغه یو بل ته وکتل خوشحاله شو ځکه چې زمونږ بچی دی مونږ وویني مونږ سره به څنګه نه ځي وی صاحب ټیک شو پیغمبر علیہ السلام زید ابن حارثه پسې ګولېږل راویې غوښته چې راغی وی زیده دا پیژنې دا څوک دی وی او دا الله رسوله دا مې بابا دی وی دا بل څوک دی وی دا مې کاکا دی تره مې دی وی دی تا پسې راغلی او تا به تل که ته دوی سره تل غواړې نو زما د طرف نه مفتو کې تا ته اجازت دی ځه وی نه دا الله رسوله زه خو نه ځم پلار ورته وی تره ورته وی زیده د غلامې جون خوښې جیداد دی دی التا ځمکه دی ده
زمون خپل مریان غلامان دي غلامی خوخه او آزاد جن نه خوخه مور در پس جاړي دا ټول حالات ورته وي حضرت زید سوي وی کاکا بابا مال خدای د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پشان پلار را کړل ز په بل پلار سره او مال خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې مور خدای را کړل ز په بل مور سره او مال د بیبي فاطمه پشان خور خدای را کړل ز په بل خور سره خوشاله دلته ډیر زیات خوشاله زما آزاد جن نه دی خوښ زما خپل وطن نه دی خوښ دې پیغمبر دا غیګه مې خوخه دې بیبي خدیجه دا غیګه مې خوخه و هغه وخت کې ترې وای وی مونږ هغه وخت کې وای چې زیات قمقل دی غلامی خوخه کړه وزاد جن دې خوښ نه کړ دیو خیال نه دې قمقل دی وی قسم دې چې رستو بیا مونږ پوي شو وی مونږ وی چې زمونږ پټول قوم کې د زید نه عقلمند انسان بل نشتا غلامی نه د محمد رسول الله مینه خوخه کړه او چې دغه وې چې زما پیغمبر علیہ السلام پلار دی بی بی خدیجه می مور دا بی بی فاطمه می خور دا نو نبی علیہ السلام اعلان وکړ وی اے خلق زما دا اعلان وره نن پس زید زما زوی دی غلام نه دی آزاد زما زوی دی او دا به نه وای چې زید د حارثه زوی دا به وای چې زید د محمد زوی صلی الله علیه وسلم زید ابن محمد هغه زمانه کې دا جایز اوس دا منه دی دا جائز بس ټول قرآن لټاو اول نه اخره ټول قرآن د یو صحابي نوم پکې نشتا به د زید ابن حارثه فلما قضى زید منها وطرا زوجناکها ضرب ددن نوم دی د بل چا نوم پکې نشتا د یو صحابي نوم نشتا په خ طریقه د نوم الله په قرآن شریف کې غشته او د سره چې کوم مینا الله یو ځل دی یو جهاد لګلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم له خوب نه ورته کله بدنت کله بارت کله دنا کله باربت بی بی عائشه صدیقه او د الله رسوله خوب نه درځي چل څه شوی دی وی یا الله هغه پورې ما موجنه تر سوچ ما زید نه لیدل خدایا هغه پورې ما موجنه تر سوچ ما زید نه لیدل خدایا هغه پورې مې موجنه چې تر سو ما زید نه لیدل نو چې دی راغی دا غلخ کرنا تاسو یقین وکړئ بی بی عائشه صدیقه و چې د نبی علیہ السلام لنګ والو او پرې وګویا صادرو وی صادر ته پریوته دا اولی ښکاره شو او چې د زید کشې وورې نو ورپاسې ورمنډه کړې او راوینې مو ځان ته راته راغله بس ځان سره کېنو ای بچې اوس به ماله خوب را چې ته مې ولیدې اوس کمرم نو خیر دی خو چې ته مې ولیدې دا د هغه د مینې سلا مارونو محبت دا حضور پاک دا ایمان نخدا بس لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیه من والده و ولده والناس اجمعین یو صحابی راغی پیغمبر علیہ السلام تکی ناستا ویدہ اللہ رسول بیگا مٹولش پہ جلے دی ولی نوی جنت تبتم دی منگم خدای بوزی و جنت کی خستا مرتبہ بڑی رضیات اوچتای منگو بلان دیو نو جانم پا دی چه مونگ لخو دنیا خدا مونگ پا جنت سکو چه تا پکی نیم اگا جنت بس سکم چه تا پکی نیم مالا دنیا خرا چه تا خو پکی نم کن ستا مرتبه بوچتی زمون بلان دی ملاقات با نکیگی پاگا جنت بس حکم حضور پاک فرمائل المرء مع من احبا چه دا سڑی پا دنیا کی چا سر مینه نو قیامت کی باغ سر مرگری اس فکر مکو دارون صحابو زندگی دا دا صحابو دا حضور پاک سرا محبت و مینو حضرت بلال رضی اللہ عنہ چکل نبی علیہ السلام وفات شو لار شام چاوتوی دا پیغمبر کلی دی پریخو دا وی باس نور دا مدینه منوری جن خون نرا کئی ما چه ببان کلوی نو ما با پا یو سترگ قبلی تا کتل او په بل سترګه مې د خپل محبوب پیغمبر مخ مبارک ته کتل اوس به د بلال دغه بانګ څه خوندي چې زه بانګ وایم او د پیغمبر علیه السلام مسلمه ته مخامخ خالق ښکاري
او چې کله به جوش کې دی راغی که نه خدای ولا ښکلی اواز ورکړی چې پیغمبر علیه السلام یې صفت کوي نشپک میاشتې پس په شام کې خوب ولید په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات وشو نبی علیہ السلام ورته فرمایي ای بلال دا بې وفایي دومره بې وفا وختې چې زه لاړم نو ته لاړې مدینه دې پرېښوله دا بې وفایي خو مې ستا نه ده چې خوب نه پاسې بیبي ته یې ویله ما ته خپل ښکلي پیغمبر ګیله وکړه نبی علیہ السلام ګیله وکړه هله شابه چې مدینې ته ځو فوراً یې سامان برابر کړ مدینې شریفې ته چراغ د نبی علیہ السلام د قبر د روضې مبارکې ملاقات د مدینې خلک خبر شو چې خلک خبر شو بلال راغلی دی یو مرض اذان کوه بل امراض یا بلال بانگ وایا بانگ لا نیم راغلی وجنه می ما خلق منتونه ورته کوي دی بانگ د وجنه خو شام ته لاړم دمشق ته لاړم بانگ نه ما چې بکله بانگ وي نو یو سترګه باندې قبله ته او بل سترګه مې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نورانی مخ مبارک ته کتل هغه خالی مسلې ته به پورم باندې بی بی فاطمه ورته حضرت حسن و حسین راولېږل اما شومان بچی رالل هغې ورته څه وایي وی بلاله مور رالېږلي دي مونږ ته زمونږ د خپل بابا د وخت باندې ووایه د خپل بابا د وخت باندې ووایه نو چبوترې ته وخت نو بانګې شروع کړه چې الله اکبر اواز یې وکړ او بانگی شروع کو نو دا مدینی خزی روتی پا دیوالونو درے دا مدینی معشومانو نلاره دا کشوی ذکا آگا منظر و ترا مخ کشو چکم دا حضور پاک دا زمانی منظر ہو وخ رایات شو طول والا روتل زنانا روتل زنانا کوٹو تو خطی پا دیوالونو رو خطی اوہو دا خود حضور پاک زمانا بیا رایاد شوا اشهد ان لا اله الا الله او چې اشهد ان محمد رسول الله نور پریوت به هوش سو کوئی دقل د ساموته د بعض حضرات او سو کوئی نه بیا په هوش کې راغلي دي شام ته تللی واپس اشهد ان محمد رسول الله د نوم سره پریوت یو ماشوم مور سره دی مور سره یو ماشوم او د مدینه په کوڅه کې د بلال بانگ اوري هغه ماشوم مور ته وی بیبي وی بلال کاکاجي خو مې راغی وی نبی علیہ السلام به کله راځي زما ترعم بلال کاکاجي خو راغی شپږ میاشتې پس راغی حضور پاک به کله راځي هغې دا خیالو دواړه په سفر تللي دې ته راغی به ورپسې راځي د ماشومانو دومره محمد یو غدا له رسول الله مبارک روانو یو ښځې سره یو ماشوم په اورنۍ کې تړلی ماشوم دا ښځه راله مسجد نبوي ته
او پیغمبر علیہ السلام تو درید پی جارد اذا اللہ رسولہ تروان جہاد لا ما بیگا طولش بجللی دی ما بی نبی علیہ السلام بجہاد لذی او دا کافر پمینس کی بئی او دا کافر توری بتگیر چاپیر توی او زما دا کور با دمر سوکنی کی دا پیغمبر علیہ السلام دفاع کی مرگرتیو کی ذکر اللہ رسول دا پلان کی سڑی لورے ما دا پلان کی لورے نبی ہم اوپے جندہ زما پلان تاثر پلان کی غزا کی شید شوی زما خاون تاثر پلان کی غزا کی شید شوی زما روح تاثر پلان کی غزا کی شید شوی نبی ہم اوپے جندہ زما دا کور سوکشتنا طول اشپا میں خدای تجللی دی کہ خدای ظلمی میں نشتا جدی پیغمبر علیہ السلام سر اولیگم او پا جنگ کے نبی علیہ السلام مخیط دالو نیسی ظلمی نشتا دا معشوم بچے میں دل روستے دا زوی میں دی پوٹے نے دی دان سر یاوستے نبی علیہ السلام پر دی معشوم سوکا دا بچے دی سر سوکا وی دی دان سر بود یو صحابی لورکا که پتا چا دا توری غزار کو یا دا غشی نو دا ما دا بچے و تا مخ کی نیسا دن دا ڈال کار والا دی مرشی خیر دی خوجی تا بچ شی رشتیا ہوا اشتری دا منگ دا سی نیم دا منگ دا حضور پاک شکل ندی خواہ نانگریزم خواہ دا نبی علیہ السلام جامن ندا خواہ نانگریزم خواہ دا حضور پاک اخلاقم ندی خواہ نانگریزانم خواہ دا نبی علیہ السلام اعمالم ندی خواہ دا انگریزانم خواہ دا زم سنگ امین دا او دا خود دنیا با تیر شی دا قیامت پر از با ملاقات کی گی دا نبی علیہ السلام سر حالتا بودری گو چی مختورن بطن کی قرآن مختورن نکی جو صحابی حضرت سعد اسود باندې مشهور دی سعد دیر نمونه دی تبه سعد اسود وی تور سعد درگنا تور تدی مخوانی خاپون نپوز غټوا اوسم دا حبشو دا خلق تاسولی دل دا شکل نلک بدرنگی تدی حج پدی سعودی کے لیر جات پوز غټوا مخوانی دانے وی مخی تور و شنڈے غټے وی دیر غریب مو تا پیزار درکیم نو یو لنگ بیوالیو تا پرتوک پدے لنگ کمیس یعنو یور اللہ نے حضور پاک تا محمد کے اذا اللہ رسولہ تو ما با خدای زان تپریدی ما با جنت زان تپریدی ما با جنت چھوڑی زان تپریدی نبی علیہ السلام سعد خیر دی کہ زما تابیداری دی اکڑا دا اللہ تابیداری دی اکڑا نو جنت بدیم پریدی زانتا جنت پوری بدیم زانتا پریدی خدای بدیم زانتا نزدیکی اوکا ندی زما تابیداری اکڑا نو دا خدای ندی جنت قبلی ندی جنت چھوڑی و نبر خدای قبول چل سشوی دی وید اللہ رسول دا شکل خمالا خدای را کرد مانا خلق نفرت والے کئی ما سر سوک یو دے روڑے نخوری ما سر پیو جام سوکو بنس کی ما سر سوک ستلی مشی نکی نزدیکی گراتا سوکنا دا شکل مالا خدای را کرده دے لیکن وہ یاد ساتا اللہ رچا شکل تا نگوری ان اللہ لا ينظر الى صورکم تا شکل تا خدای نگوری شکل طور دے وکا بدرنگ دے عمل تا ازلتا خدای گوری زو پا دی پریشان ہیں کہ دنیا کے معنی خلق نفرت دے شکل دا وجہ نہ کئی نی پا دی پریشان ہیں کہ اصلا دا قیامت پر اس خدای رانا نفرتو نکی چرا طور ما تا مرا نزدیکا ہے او جنت رانا نفرتو نکی او دا جنت چھوڑی دا انہوں کی دا سالی دا مون ندی خواہ دلتا ہمانا خدا اللہ رسول خلق نفرت کے سوک لور خورم نرا کئی نکاح چه سوک غالم خلق او برا سر نس کی ڈوڑے نو نکاح خدا بسوک سر آئی حضور پاک دے رو خیال ویساد عادت دے لکا چه شوق کیگی ویساد ڈوڑے او بسو پشری کرا سر نکائی لور خور بسر آکی وی اللہ بد بندو بسو یو صحابی حضرت عمر بن وحب رضی اللہ عنہ داغلو پیغنا او دا نبی علیہ السلام زمانہ بدا سوا دا طولو نا آسان کار دا پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی نکاح ہوا
اوس د ټولو نه ګران کار نکاح ده هلک به بالغ شو نبي صلی الله علیه وسلم پلار زما زوی بالغ دی که چا لور وینو او جنۍ چې به پیغله شوه هغه پلار به راغی نبي صلی الله علیه وسلم ته به الوی حضور پاک به کتل یو جنۍ هلک له هلک د جنۍ بس زر به وادو کې قصه به ختمه د دې صحابي لور وه عمرو بن وهب رضی الله عنه پیغله وه نو هغه نبي علیه السلام ته الویلو چې زما لور پیغله ده وی زه ورشه عمرو بن وهب یوه لورې ده یوه خشته لورې ده مالدار سړی دی وی زه د هغه لور مې تاله درکړم الوته وکړه دی غریب راغله چې راورسېد هغه ته دروازه ووهله اوله راووت وی تاسو عمرو بن وهب یې وی یو وی تا نبي علیه السلام ته د خپلې لور الویلو وی یو وی زه یې رالېږلی ستا د رشتې دپاره اوهو هغه چې ده ته وکتل سړی تیاره شو وی لږ صبر وکړه زه ښځې سره صلات کوم کور ته لاړ بیبي ته وی ښځې زمونږ د هغه لور دپاره نبي علیه السلام یو رشته رالېږلې ده وی ډېره ښه ده وی ته خو ورته لږ وګوره چې هغې د دیوال په چوندې کې یا دروازې چوندې کې وکتل وی سړیه زمونږ لور د پیغمبر علیه السلام مبارک د خولې نه قربان خو ده سره زمونږ لور ګزاره نه شي کولی سبا به دوی هم خفئ جګړې به زما لور به هم خفئ نو ته مهرباني وکړه نبي علیه السلام ته ووایه دله بل څوک وګوره زمونږ لور له بل څوک عمرو بن وهب دې سعد اسود ته وایي سعد خفه کېږه ما زمونږ لور یقین نه لري که تا سره ګزاره وکړي ته لاړ شه او نبي علیه السلام تاله ووایه تاله دې بل څوک وګوري زمونږ لور له بل څوک دې غریبو مات قسې مات خط را روان لورې دا خبرې واورېدې وی بیبی یا مورې څه چل دی وی لورې دا ستا دپاره نبي علیه السلام یو سړی رشته رالېږلې ده خو موږ واپس کړ ولې م واپس کړ وی لورې که دې وکت نو جون ورسره نشي تېرولی داسې پوزه ده داسې غوږونه دي په دې مخ یې دومره دانې دي داسې شونډې دي او غریب دی یو لنګې دی د پرتوب په دی د کمیس په دی اسم نشته نه ټوپی شته او نه سپلی شته وی مورې رالېږلی چا دی جنۍ ورته وی رالېږلی خو نبي علیه السلام دی وی مورې ورشې راویګرځه ای لورې جون ورسره ګران دی نشي تېرولی وی ای مورې د کوم خاوند انتخاب چې ما لره محمد رسول الله کړی دی صلی الله علیه وسلم ما ته د ډېرو ښکلو خاوندانو نه بهتر دی د ته مه ګوره پیغمبر مبارک ته لورې مونږ خو ستا د وجې دی چې ته خوشحاله مونږ خو لا خوشحاله یو را واپس یې کوي دا قصه دې سمه ده راغی نبي علیه السلام وی څنګه چلو شو وی صاحب کار شو وی مهر به ورکې وی د الله رسوله مهر څه ته وایي وی واده کې او مهر نه پېژنې ښځې له به څه شی ورکې وی دغه یو لنګ مې دی نو نو که دا لنګ په میند نیمې خو نه به ستا شي نه به د هغې شي که تی غوندې د هغې څه شو که هغې له ورکې ستاسو شو ودرېږه وي غم دله کوم حضرت زبیر حضرت عبدالرحمن ابن عوف او حضرت عثمان رضی الله عنهم دوی له ولېږه وی ما ورته یاد که 200 درهم ترې راوړه یو صحابي ناست وی ستا څو کوره دي صاحب وی زما 2 کوره دي وی یو ده ته وبخه یو مې بخه وی دا کور دې مه شو او لاړ شه دا 600 درهم هم راوړه لاړ د هغې نه 200 درهم راوړل 600 چې راوړل نبي علیه السلام چې د هغې نه لږې راواخېستې یو 200 درهم هغې وله پلو پورې وتړلې وی زه دا د ښځې مهر شو او دا 400 یو څه د کور سامان پې والا ځان له جامې والا ښځې له جامې والا کټ کوزې والا منګې چې څه د هغه زمانې رواج و سودا والا او چې زه دله بیا نکه وتړم واده دله وکړم دې غریب لار 200 درهم پرې پلو پورې وتړل چې دا مې د ښځې مهر شو او په دې باقي بازار د مدینې ته لاړ چې سودا وکړم د واده چې دې سینګلار دی کې یو ډمامې والا ډمامه وایي منادي اواز کوي پخوا به زمونږ په دې کلو کې هم خلکو د مړو اعلان چې اعلانونه کول ډمامه به یې واله ډمامه وایي او چغه کي
خدای مبخا حضور پاک پلان کے علاقے تا جہاد دا پار روان شو کہ چا سرا سامان جنگ خپلی نو دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا دیو کی دا چی دا آواز زوری دا خپنی ولی شو دوبارہ سڑی آوازو کو بس را رست شو دکان نروتا چی دری بارے آوازو کو چی نبی علیہ السلام روان دا جہاد دا پلان کے علاقے تا چی چا سر خپل سامان دا جنگی زیدی ورسرا بس داغ دکان نروتا لال میلے تمنڈے تدن لے اسوادشتا پیغمبر علیہ السلام با دا تورو پمینس کی او زب وادکم خزی سربیم دا چتا کی دیش اسے واغش پاگا پیسو تورے واغشتا او یو روبن دے واغش نقاب پاگی دا مخوتا صرف سترگی اخکار او اصل پند ورکو او میدان تورسے دا سی وقت لورسی چی جہاد شروع بہادری زیادہ وا نو دا سے جنگ یو کچھ صحابہ ہوتا حیران دی تو دنیا کافر اللہ سا خدای مردار کر وہ سو کے پیجے نینا لیکن چی مخی پٹ کردی صرف سترگی اخکاری دول گیرا برا سر ارس پٹ تھے صحابہ یو نا تپوس کی دا لکسو چی دا خدای بہادر اب البل نو یار دا چتا نو مسلم دے نوی مسلمان دے منگ نا پیجا چا نا پیجا پیغمبر علیہ السلام تا چالوے ویسے بھی اور نو مسلم راغلے نوی مسلمان دے وہ دا سے بہادر دے دا دنیا کافری مردار کر وی کل دے وی آغا مخامخ اسبان دے چے سور دے نو دے وقت پہ یو کافر غزار کاؤ دالا سے اخکاراؤ آمد اخکار سرگن شیو چے نبی اسلام او قتل او ولکا دا خواتور لاس دے آغا دانو والا ننکو والا وی دا آغا سعد معلومی اظنہو سعدان دو جوڑا غواد پزے پرے خیدے اور آغلے دے حضرت علی تیوی تورشا معلوماتوں کا تپوسو کا وی سعدی مورتے آتا حضرت علی سے برمن ڈکڑے وی شاہ سوارا نبی علیہ السلام رو لے گلم تپوس کی تسعدی ترے اوپر یو سعدی راغ نبی ہم تے علوی وی سیب مغنے دا وعده پا آغا پیسو بانده دا غطوراو دا سیزون آغشتی دیو جنگ لرا گلے دی پا دی خبر کی دی چی پا دی یو کافر سر پا پردونوش جنگ کی خمڑی کی گی یو کافر پہ زورور چو تاس چی دی پا توراو او دا سی مضبوطی ہوا چی اسی پا دامین نیم شو اسی التا پریواتا او دی زخمی شو دا اسنا پا بخی بلخوا پریواتا خوچی نبی علیہ السلام اولی دنو پیغمبر علیہ السلام برمن رکھلے ارسے پرے خودا ورا گئے او دی پا خورو کی وینو کی لات پت پروت تے وینیم دیو خوری دیو پاگئی کی پروت تے او پیغمبر علیہ السلام رو چت کو دی خپلی سینے پوری ونی دا پسیونی او پر خپل صادر مبارک تے وینو پاکئی او دا مخ والا پاکئی او دا تندی والا پاکئی پا خپلو جامو پیغمبر علیہ السلام پا خپلو جامو دا مخ پاکی دا وین پاکی دا مخ پاکی شکل پاکی او دا پا دا وقت کے او دا حضور پاک غیق کے دان سر دا سکلک نیولے دے او دا پا دا حالت کے نبی علیہ السلام تا دا مخ راوارو وید اللہ رسول جنت بمی قبول کی ما با خدای زان تفریدی ما با دا جنت چھوڑی زان تفریدی قبول بمی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل اے سعدہ زما دے پا اغا ذات قسمی کہ زما سادہ چا پلاس کے دا کہ زد قیامت پر استالب گوئی کم جنت الفردوس تے زیدے جنت تبزے تب دا خودے تمیز دے او دا جنت سوری بتا قبلی زد لگوئی کم او دا خبر چے دو کرو نبی علیہ السلام اکلنو ساتے ہوا تھا دا حضور پاک غیق کے تسا ہوا تھا رضا دمینی سیلدہ چرت پا صحاباو کے دا سے صحابی زما دا مخا ندے تیر شوے چی دا نبی علیہ السلام پا غیق کے دا غا نسات چلی دا پیغمبر علیہ السلام دا خپلو بچو سا دا غا پا غیق کے نداوتے دا سا دا حضور پاک غیق کے ہوتے رہا اور باندے دلمنو چی ما سر خصوص خبری نکئی زمان پا جام سوک اوبنس کی زمان پا جام سوک دو دے نخوری اللہ و تا دا خی
چې بل نور څوک خود نه واقعي کرکه به کوي نفرت به کوي خو سا بدنه د حضور پاک په غیږ کې وباسم تا نه به روح د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غیږ کې وباسم سا بدنه هلته وباسم نبی علیہ السلام مبارک وجاړل سترګو نه اوښکې وبهېدې او بیا وخندل او صحابو ته راشې دا وروره موچت کې بیا وخندل چې دې ته اوچت کړ نو وروستو د نبي علیه السلام نه چا تپوس وکړو ویې صاحب ودې جړل او بیا دې وخندل دا خو د خندا مقام نه و نو دې خندل ولې او دې جړل ولې وی جړا خو مې په دې وکړه چې دا هغه غریب هغه فریاد مې واورېد وی او مې خندل په دې چې زما دعا خدای قبوله کړه ما قسم وخوړه قسم خدای ما ته رښتونی کړه وی چې ما قسم وخوړه چې تا به خو جنت الفردوس ته خدای رسوي نو ما د جنت یو حوره راته خدای وښوله هغې سره زما د حوض کوثر اوبه دي په جام کې او دلی رازغلی دې ساعت دی رازغلی نو ما له حیا راله نو مخ مې د هغه حورې نه بل طرف ته واړم او مې خندل خوشحاله شم چې شکر دی خدایا پروردګاره شکر دی چې زما قسم دی پوره کړه او ده ته په زنکدن کې حوره وښوله او زما د حوض کوثر اوبه دې مینه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زما د ایمان نښه چاکی چې د پیغمبر علیه السلام من قسم د صحابه د حضور پاک مبارک ویخته ځان سره محفوظ ساتلی ویخته مبارک د رسول الله مبارک خولې ځان سره محفوظ ساتلی ده یو ځل نبی علیه السلام مبارک د ام سلیم کرو دو دا د حضرت انس مور د ام سلیم هلته وده دی غرمه ده خولې ته بیږي چې پوه شوه هغې یو بوتل لا واخیست یو شیشه او نبی علیه السلام دې خولې مبارکې ته ونیولې نبی علیه السلام پرې راویښ شو ام سلیم داسې دي وی صاحب دې شیشه کې ستا دا خوله بندول غواړم ام سلیم په دې به څه کې وی صاحب مریض د علاج دپاره به د استعمالو او د خوشبویۍ دپاره به د استعمالو ځکه د نبی علیه السلام د خولې مبارکې نه به خوشبو تله انکار یې پې ونه کا شیشه ته واخیسته په تندي ګوته کېښوده خولې ورته وبهیم ها دا واله حضرت ام سلیم وایي چې خادي به وه وی ما به داسې یو ساس کې خوله را واخیسته په ځان به مې ومږله وی ښځو به وی چې ام سلیم دا دومره بهترینه خوشبو دې کوم ځای نه پیدا کړې ده وی ما خو ال نه وې ما به وی دا د حضور پاک د خولې مبارکې خوشبو ده او چې کله بخاری کې حدیث دی چې کله به څوک مریض شو زمونږ په خاندان کې وی ما به هغه شیشه خولې را واخیسته او ابه نوبو کې کېښوده هغه خوله چې شیشې سره جنګېدلې ده شیشه اوبو کې مې کېښوده اوبه به مې مریض له ورکړې نو خدای به مریض جوړو زما وروڼو د نبی علیه السلام سره مینه د ایمان نښه ده بس دې کې دویمه خبره نشته که د چا د حضور پاک سره مینه څومره زیاته ده هغه ایمان کامل دی او چې د چا د نبی علیه السلام سره مینه کې کمې دی دې دې پوهېږي چې د ایمان نقصاني دی اوس د مینې مقصد څه دی د سیرت مقصد خو مې دا درته بیان کړ د مینې مقصد څه دی د مینې مقصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري ده چې موږ د رسول الله مبارک تابعداري او د پیغمبر علیه السلام راوړل شوي دین په سچه قبول کو او د نبی علیه السلام د دین دپاره خپل مال او خپل نفس قربان کو دا صحابو کړي دي ځان خو په چا تیری نه هر سړي ته ځان خوښي مال د چاله کېږي نه چې د جیب نه وباسي او بل لی ورکړي بچې د چاله کېږي نه چې ځان نه لرې کړي او بل لی ورکړي قسم په خدای چې صحابه کرامو خپل نفسونه د حضور پاک نه قربان کړي ما درته وختي مثالونه درکړل د حضرت سعد ابن ابي وقاص مثال مې درکړ حضرت طلحه رضی الله عنه طلحة الخیر به ورته وي په احد کې په دې لاس څوارلس زخمونه د هغه راغلي دي په دې لاس به د نبي علیه السلام نه غشي تمبول موږ نن څه کوو ایسه منع کړه موږ په ګرمۍ کې د اوړي په ماسپښین کې جومات ته مونځ نه ځو
د ماسخوتن جمعات ته مونځ نه ځو د سحر جمعات ته منزل نه ځو ځان او جهاد او قربانول دا خو ډېره لویه خبره جهاد خو مونږ ته داسې ښکاري لکه چې دا یو بس یو ناشنا شی دی مال د خدای په لار کې مونږ ته ورکول خو داسې ښکاري لکه چې بس لاړم برباد شو مال مې برباد شو بچې د خدای لار ته وقف کول خو ما ته داسې ښکاري لکه یو ناشنا شی که ملا درته وایي چې ناروره مال به م د خدای په لار کې قربان صحابو کړي دي قسم دی چې ضرورت براغې د نبی علیہ السلام چندې چې پیغمبر علیہ السلام غوښتل جهاد دپاره یې غوښتل صحابو کې بیا د نو حضرت ابوبکر صدیق به ټول مال راوړو میدان کې به یې کېښود حضرت عمر فاروق نیم راوړو مال راوړو میدان کې یې کېښود نبی علیہ السلام دې تپوس کړي د مال د چا لکي ابوبکر څومره مال دې راوړو عمر څومره دې راوړو صاحب نیم مې راوړو نیم مې بچو ته پرېښود ښځې بچو ته ابوبکر تا څومره راوړو الله رسوله چې کور مې سمندل ټول مې راوړل ولې حضرت ابوبکر لیونی و هوښیار و عقلمند و پوه و ټول دې راوړل بچو ته دې څه پرېښودل وی الله او رسول مې ورته پرېښودل دې ته مینه وه نن مونږ ته جهاد خدا څه ښکاري چې ملا درته ذکر کوي بل څه او مال د خدای په لار کې ورکول او بچې د خدای په لار کې وقف کول دا مونږ ته یو ناشنا شی ښکاري بلد نه یو دې څیز سره توجه مو دې څیز سره نشته پیغمبر سره مو د خولي مینه د زړه مینه نشته دا اکثر بیان کې ویم دا قرآن خو زمونږ د ټولو دی قرآن زمونږ د ټولو دی خدای زمونږ د ټولو دی پیغمبر یوازې د ملا دی که د ټولو دی شریعت او اسلام د ټولو دی زمونږ قرآن پورې څونه حته کېږي اسم مونږ حکمران طبقې نه دی د طبقې پورې ونیسه ستا قرآن انګریز په لیټرین کې وغورځاو اخباراتو کې راځي لیټرین کې د مسلمان مخ کې ستا قرآن غورځولی دی ستا قرآن په امریکا کې اوس وځولی شو او علل اعلان وسوځو اعلان باقاعده وکړو چې په پلان کې تاریخ به د مسلمان قرآن سوځوم دا یو چیلنج شو د مسلمان ایمان چیلنج شو عربو نه عجمو پورې ټول مسلمانان یې چیلنج کړل هغه ظالم پادری وی زه به نن د مسلمان قرآن په پلان کې تاریخ به زه سوځوم او ویې سوځو که ویې نه سوځو اوس یې بیا اعلان درته کړی اوس یې بیا اعلان کړی دی خبر ته تاسو نه ځان ته خبر کې هغه تاریخ چې بیا راځي وی زما په وخت کې چې څومره قرآن شریفونو ټولو ته به تیلې واغلو مونږ امریکې سره بایکاټ قدر ونه کړه مونږ امریکې ته ګیله قدر ونه کړه مونږ د امریکې د مصنوعاتو نه زموږ بایکاټ خو به حکومت کوي زه خو نشم کولی زموږ ګیله خو به حکومت کوي زه خو نشم کولی نو د امریکې د مصنوعاتو نه ما بایکاټ قدر ونه کړ او د امریکې هغه څخه غنم مونږ ټولو خوړل ګنده غنم چې څومره د امریکې را روان دي هغه هم قبول کړل که قبول هم نه کړل د پاسه پې غټ درته لیکلي یو ایس ای ایډ فرام یو ایس ای د یو ایس ای د امریکې د طرف نه دا مدد دی امداد دی په بوجو یې لیکلي کې نه لیکلي راته خو لږ ووایه دا د امریکې مدد دی امداد دی کوم غله چې تاله هغه پلیت راجېږي نه به پکې څه شی به پکې اچوي زهریله مواد به پکې اچوي که به نه اچوي د امریکې د طرف نه امداد دی دا خیمه د امریکې د طرف نه امداد دی دا درې د امریکې د طرف نه امداد دی دا دارو درمل د امریکې د طرف نه امداد دی چا دپاره د مسلمانانو صاحبزادګانو غریبانانو دپاره الله زما قرآن زما د پیغمبر خاکي جوړی زما د پیغمبر حد تک کی زما قرآن لیټرین ته غورځوي او چلل سره زما قرآن سوځوي زما نفرت هم بله کې ردنه پیدا نه شو کم از کم مسلمانانو دي کافرانو په زړه کې خو نفرت پیدا کړی که نور څه نشی کولی نفرت خو پیدا کړي نور څه نشی کولی چې کوم خلک د دې خلاف جنګیږي نو مالی مدد خو سره وکړي نور څه نشی کولی خیره خو ورته کولی شی که نه او چې کوم قوم دوی سره جنګیږي د مال نه تیر دي دعا خو هغې ته کولی شی که نه مینه ده د نبي علیه السلام څنګه مینه ده نه پوهېږم په دې مینه بچې ټول یونیورسټو ته لېږم بچې ټول په د دنیا په تعلیم پسې مې وقف کړي دي مدرسې سره امداد زما نشته طالب زما بدي شي ملا ستا بدي شي د پیغمبر په ناموس تا څه ونه کړل د قرآن په بېعزتۍ تا کې جوش او غیرت رانغی دا څنګه مینه ده دا ټولې خبرې به موږ سره حساب کتاب کېږي داسې نه ده چې خبره لاړه او بس اوبو کې او خبره ختمه شوه همارونو
د دنیا جنهار څومره چې دی که 200 ته مو رسېد او 100 ته مو رسېد ختمېدو والا ده. دا به زمونږ ایماني دا به زمونږ ایماني دا به زمونږ عقیدې چې زمونږ د قیامت په دغه لوی ورځ د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کیږي. او دا پټې نه دا خبره دا ارسه به هغه تعالی ته پډاګه کیږي او بلکې دام درته وایم حدیث صحیح دی چې زمونږ اعمال رب العالمین زمونږ اعمال نبی علیہ السلام ته پیش کوي هم او خدای ته زمونږ اعمال معلوم دي. نو خدای زمونږ په زړه کې د حضور پاک د شریعت د اسلام د دین د قرآن حقیقي مینه واچوي. او دا بدبخت ظالمان چې څومره زمونږ د ښکلي پیغمبر هتک کوي بیزتی کوي خاکې جوړوي فلمونه ته جوړوي او ټوکې ورپورې کوي او خنداګانې کوي او قرآن پورې استهزا او خنداګانې کوي. خدای په خپل قهر او غضب تباه برباد. نور دا د رحم د قابل خلق نه دي. خدای په خپل قهر او غضب تباه برباد کړي. او کوم مسلمانان چې دې خلاف برسره پیکار دي الله دې مدد وکړي. الله زموږ په زړه کې د نبی علیہ السلام حقیقي مینه کې نه